ځواني دې څنګه تېره کړې دی؟ خاموش صاحب مینه د کړې دی په د ځوانۍ کې دې څه اتڼ ګډا غره مستي کړې ده؟ پښتو ژبې د ادب ډېرو درنو او خوږو مینوالو تبسم افغاني په خپله خپرونه ادبي مرکه کې ستاسو هرکلی کوم. ډېر دروند شخصیت ښاغلی غديرعلی خاموش صاحب راسره دی. د خپل ژوند زیاته حصه د پښتو ژبې د ادب په خدمت کې تېره کړې دی. خاموش صاحب سره به خبرې کوو او د دوی خوږ کلام به هم واورو. خاموش صاحب د ادب سره شعر سره د کله نه سره تعلق لرئ؟ تبسم صاحب تقریبا 1982 نه زه د شاعري کوم، خو مخکې خو اول مرثیه نوحه غزل لیکلو، دا نوره شاعري به کوله خو داسې پوره تجربه مو کې نه وه. کله مو نوشي صاحب سره ناسته پاسته شروع شوه. نوشي صاحب ما مخکینی ملګری دی، بیا مو د دې په وینا سره د نورې شاعرۍ ته توجه ورکړو او ورسره مو دا نوره شاعري هم شروع کړه. تر اوسه به مو څومره شاعري کړې وي؟ افغاني صاحب تقریبا ما خو 4 کتابونه د غزل د شاعرۍ چاپ ته تیار دي. چاپ هم شوي نه دي خو چاپ دپاره تیار دي، او یو کتاب نثر هم ملیکلی دی، نثر هم شته. د شاعرۍ په شامو څه عوامل وو، هغه څه وجوهات وو چې تاسو شاعري شروع کوله؟ هسې خو تبسم صاحب دا څرګنده خبره دی، ته د خپل هم شاعري کوې، څه مینه محبت د زمانې دردونه ستونزې تکلیفونه دا ټول څه کله انسان سره مخامخ شي نو بیا د شاعرۍ طرف ته رجوع وشي. نو بس دا د شاعرۍ څه عوامل اسباب دي. د کتاب د نه چاپ کولو څه وجوهات دي، څه ستونزې دي چې تر اوسه مو کتاب چاپ نه کړو؟ تبسم صاحب دا خو څرګنده خبره ده، څه مالي مشکلات هم شته او څه خونې نه څه کله مو پلار وفات شو نو ټوله کور ذمهداري زما په غاړه شوه. ورسره بیا سرویس هم و، نو بس د کور بچي وړونه خویندې د هغوی پالنه، د هغوی د تعلیم و تربیات کوله، نو بس داسې چانس ته نشو میلو چې هغه ما سره څه امادان یا شوی څه ما کتاب په چاپ کړی. په نظم او غزل کې مو کوم یو زړه ته نږدې دی؟ هسې تبسم صاحب ما خو زیاته خواري غزل کې کړي دی، نظمونه مو ډېر کم لیکلي دي، غزل مو ډېر خوښ دی. یعنی د نوشي بنګش صاحب په وینا تاسو سپین غر ادبي جرګې ته راغلی؟ بالکل نوشي بنګش صاحب په وینا زه سپین غر پښتو ادبي جرګې ته راغلم. څه کله د سپین غر پښتو ادبي جرګه جوړه شوه او مغې زمانې نه 1915 کال افرله پسې ما د مشر سکرتر عهده باندې د نظامت پرایزم انجام کړي دي. دې نه سوا نایب صدر خزانچي وغیره عهدې ما کړي دي، خو بس د نوشي صاحب ما ته مشر سکرتر عهده خوښه وه چې ته د نظامت پرایز ښه طریقې سره ادا کوې. نو دې وجې نه 15 کاله ما د سپین غر ادبي جرګې کې د مشر سکرتر په عهدې باندې کار وکړو او دا ټول د نوشي صاحب برکت دی. وکیل نوشي صاحب راوستی هم دې میدان ته او ما یې غزل کې لیکلو کې ډېره خواري کړې ده او آیم ټیک دی که ما نه عمر کې کم وي، زه ونه مشر وم، خو نوشي صاحب دا برکات دی. ځواني دې څنګه تېره کړې دی؟ تبسم صاحب 9 جنوري 1973 کې مو والد صاحب وفات شو. 10 امتحان ما نه و ورکړی. ټول کور ذمهداري استه دسته وطن تربرو مقدمې وغیره دا ټول ستونزو سره مخامخ شوم. یا هم ما هر یو تکلیف سره په روڼ تندي مقابله کړې ده. په د ځوانۍ کې دې څه اتڼ ګډا غره مستي کړې ده؟
ډېرې مې کړي دي. تبسم صاحب ما خو درته وویله څه هر څه مې کړي دي. د ستونزو هغه سره هغه مو یو خواته کړي دي او خوشحالۍ مو بیا خپل هغه سره هر څه کړي دي. غرمه کړي دي، ګډامه کړي دي، یار دوست سره هر یو مې خپل کې مشارکت هم کړی. هم موسیقي دې خوښېږي خاموش صاحب؟ موسیقۍ نه بغیر خو یې سره څه وینه، دا ټول هر څه په موسیقۍ باندې چلېږي. خاموش صاحب مینه د کړې دی؟ مینه خو تبسم صاحب څه مینه وکړي نه وي هغه خو انسان نه وي. انسان انس نه جوړ شوی دی، محبت نه جوړ شوی دی، مینې نه جوړ شوی دی. ما یو غزل یو شعر راغی دا مطلب دی مینې ستا د بندګۍ درسونه راکړه، بلندۍ پرواز له تا فرونه راکړه. نو بغیر د مینې خو سره څه کېږي نه. مینه د انسان د ژوند دی، زندګي دی، هر څه په مینې او محبت باندې چلېږي. تقي صاحب د مینې محبت په متعلق یو خپل غزل کې نوشي صاحب یو شعر دی مینه محبت چې ته نه وبسو څنګه به ځواني زلیخا بیا دا خو مینې واجب بوډا زلیخا یې ځوانه ده. کرکه د چا نه او څه شي نه کوئ؟ تبسم صاحب هر هغه چا نه زما کرکه دی چې هغه د انسانیت دښمن دی. هغه نفرت خوري، تفرقې جوړوي، فرقوریت کوي. هغه نه ما بالکل هغه سره منه لګي. هغه کرکه دی. څوک چې انسان سره مینه کوي هغه مو ورور دی، مو هغه سره مینه دی، هغه سره مو محبت. ارمانونه خو د انسان ډېر وي، داسې خاص څه ارمان مو شته؟ ارمانونه خو واقعي څه انسان ډېر وي نو زیات خوښش خو ما دا دی چې ما خپل څه خوري کړي دی دا ضایع نه شي، دا خپلې زندګۍ کې مو چاپي. خاموش صاحب د شاعري غم، درد یا مینه او عشق دی که نه شاعري هنر دی؟ عشق او هنر دا زه خو یم چې یوه خبره دی چې کله عشق سړي نه غالب شي نو هنر هغه نه وروسته بیدار شي سړي کې. هنر ضروري شی دی. دا منم خو بیا سړي سره هنر وي خو هغه جذبات، احساسات، خیالات سړي کې پټ وي، اوده وي. هغه بیدارولو دپاره عشق دی چې هغه عشق سړي نه غالب شي، هغه احساسات، جذبات هغه راولړزوي، بیدار شي نو شاعرۍ طرف ته رجوع شي. خپل یو غزل راته واوروئ. ازغي هم خلیدی شي وي چې ګل سره نږدې، ازغي هم خلیدی شي وي چې ګل سره نږدې، مین چوګلیدی نشي د یو بل سره نږدې. غرور تکبر ما کا کوي څو غمونه پاتې، غرور تکبر ما کا کوي څو غمونه پاتې، کشته اکثر ډوبېږي د منزل سره نږدې. آخر به مزړه اوچوي دا دومره ارمانونه، آخر به مې زړه اوچوي دا دومره ارمانونه، اتڼ کوي لګیا دي د ګوګل سره نږدې. دا ستا میانان نه دي نو بیا څه دي راته وایه، دا ستا میانان نه دي نو بیا څه دي راته وایه، دا چوک دي ځي راځي د ستا محل سره نږدې. کمن دی ساده دلو ته تقوا پرهیز لباس، کمن دی ساده دلو ته تقوا فریض لباس و عشق خلق ځان ته ډېر په چل سره نږدې. خاموشه وخت بدل که زمانه شوله بدله، خاموشه وخت بدل که زمانه شوله بدله، زاغ جوړه آشیانه که د بلبل سره نږدې. که یو بل غزل در سره وي هم نو واوروئ. کړوشانه ښکلي زلفان سالار د حسن، کړوشانه ښکلي زلفان سالار د حسن، آینې کې لیدو بهار د حسن. ښکارېدل پکې شرابو ډک جامونه، ښکارېدل پکې شرابو ډک جامونه، خو یوه غړپ سره اسخال میخار د حسن. زما خیال شو ورسره وشرمېدلو، زما خیال شو ورسره وشرمېدلو، له حیا نشو گلزار رخسار د حسن. هر یو رنځ پر دوا په جهان شته دی، هر یو رنځ پر دوا په جهان شته دی، نه ډاکټر شته نه طبیب بیمار د حسن.
ما خاموش هم تخمتونو سودا وکړه ما خاموش هم تخمتونو سودا وکړه څه ورګا شوم په لیدو بازار د حسن. ډیره مننه خاموش صاحب څه تاسو خپل وخت مو ته راکړلو او موږ سره خوږې خبرې او خپل خوږ کلام واورولو. تاسو نه ډیره مننه کوو. ډیرو درنو او خوږو کتونکو ډیر دروند او خوږ شخصیات ښاغلي غديرعلی خاموش صاحب سره دا مرکه تاسو واورېدله. هیله یم چې ستاسو د خوښې وړ به وګرځېږي، تاسو به یې خوښه کوئ او موږ ته به خپله ریپلی هم وکړئ. ډیره مننه. تر بلې خپرونې پورې ما ته به څوم افغاني ته اجازت راکړئ. هر چېرته چې ښاد، آباد او بریالي اوسئ.